بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ځوانانو، د ځوانانو نړیواله ورځ تاسې ټولو ته د مبارک وي. خلق آرا یشلرګونې قطلق بولسن. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوسو لوی اکثریت ځوانان دي او موږ یوه ډېره ځوانه ټولنه لرو. د دغې ورځې په مناسبت ما غوښتل د هیواد د 14 ولایتونو ځوانانو سره جلا جلا خبرې ولرو، خو د کرونایي شرایطو له امله دا کار ونه شو. په تیرو څو ورځو کې چې د افغانستان په 7 زونونو کې د ځوانانو د ځینو بنسټونو او ټولنو غړي سره ناست وو او ما ته یې خپلې غوښتنې او وړاندیزونه رالیږلي وو. د دغه یادداشتونه ټول ما ولوستل. غواړم ستاسو د دغه یادداشتونو په رڼا کې څو خبرې درسره شریکې کړم. ما همیشه ویلي چې زه سپین ږیری یم، خو د ځوانانو په رایه ولسمشر شوی یم. سره له دې چې ځوانانو ته د زیاتې توجه په خاطر تر نیوکو لاندې راغلی یم، خو ما د خپل حکومت په تیره دوره کې ځوانانو ته په خاصه توګه خویندو ته په حکومتداري او نورو برخو کې زیات فرصتونه ورکړل، ځکه زما په باور په افغانستان کې 3 اکثریته چې په لویو تصامیمو کې په اقلیت بدل شوي وو، هغه ښځې، ځوانان او بیوزله دي. در این دوره حکومت خود میخواهم معینیت جوانان را به ریاست دفتر ریاست جمهوری انتقال دهم و بست دستیار خاص مقام عالی در امور توانمندسازی جوانان به ویژه برای برجسته ساختن نقش زنان را ایجاد نمایم تا از این به بعد جوانان به صورت مستقیم با رئیس جمهور خویش در ارتباط قرار داشته باشند. تا 45 روز دیگر انشالله شورای عالی جوانان ایجاد و اولین جلسه خویش را دایر می نمایند که در آن جوانان به نمایندگی از 34 ولایت افغانستان عضویت خواهند داشت و جهت رسیدگی به تمام امور جوانان فعالیت خواهند نمود. همکاری های شبکه جوانان و زنان در برنامه های ملی که از مدت 3 سال بدین سو انجام دادند و همچنان جریان دارد قابل تقدیر است. به خصوص فعالیت های رضاکارانه اخیر شبکه جوانان که در مبارزه با ویروس کرونا و تشکیل صندوق های وجهی در سطح ولسوالی ها انجام دادند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 15,000 بسته خالی در سراسر کشور وجود دارد. جوانان که تحصیل کرده و دارای ظرفیت با سپری نمودن امتحان مراحل رسمی کمیسیون اصلاحات اداری احراز بست خواهند نمود. د ځوانانو د نوښتونو د ستایلې او قدرداني په خاطر به د یو حمایوي صندوق جوړ شي، تر څو هغه ځوانان چې نوښتونه او ابتکارات کوي له دې لارې ملاتړ وشي او بیا خپل ابتکاري فعالیت پیل کړي. همدارنګه به هغه ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکول شي چې د هېواد په ولسوالیو کې 2 کاله د یو ولسوالۍ په ښوونځیو کې تدریس وکړي او ماشومانو ته زده کړې ورکړي. از نقش مؤثر جوانان به ویژه زنان در همه عرصه های زندگی اجتماعی به ویژه تلاش‌هایشان در راستای برقراری صلح و سهم بارز جوانان در لوی جرگه مشورتی صلح قدردانی میکنم. انتظار مردم افغانستان به ویژه جوانان از گروه طالبان در لوی جرگه مشورتی صلح که یک همایش بزرگ مردم از سراسر کشور بود این است که از خشونت دست بکشند و وارد مذاکرات مستقیم با هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان به هدف برقراری صلح پایدار شود. در اخیر از فداکاری های نیروهای امنیتی در دفاع از تمامیت ارضی و تأمین صلح و آرامش به هموطنان که اکثریت آن را جوانان تشکیل می دهند سپاسگزاری می نمایم. به فضل خداوند صلح در کشور آمدنی است و شما جوانان شاهد برقراری صلح سرتاسری با اقتدار و با ثبات خواهید بود. زنده باد افغانستان، ژوندی دی افغانستان، یشسن افغانستان.